براستی و حقا که مؤمنان رستگار شدند، همانان که در نمازشان خاشع و فروتنند و آنان که از بیهوده و لهو روی گردانند. جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان در هر اجتماعی حیثیت مهمترین قشر و ستون فقرات آن را دارا می باشد. از این رو توجه به هر عرصه زندگانی آنها نیاز جدی خانواده ها، بزرگان و رهبران آن جامعه می شود. به این دلیل نیاز است تا نه تنها در عرصه آموزش و پرورش بلکه در عرصه اوقات فراغت این قشر مهم و حساس جامعه نیز توجه جدی و همه جانبه صورت گیرد. جوانان و نوجوانان می بایست مطابق دستورات قرآن عظیم الشان و راهنمودهای پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تقسیم اوقات و امورات زندگانی خیش را ترتیب و تنظیم نمایند. اوقات فراغت خیش را با تفریحات سالم و شرعی سپری نمایند تا از یک جانب باعث سرور و خوشنودی ایشان شود و از جانب دیگر از آفتهای لهو و لعب و دسیسه‌های شیطانی به دور بمانند. در این اواخر طبق گزارشات رسیده که وجود گیم زون ها یا سالون هایی که در آن نوجوانان و جوانان به بازی کردن با گیم های متفاوت غربی می پردازند باعث آسیب های جدی به این نوجوانان و جوانان گردیده و باعث شده است که خانواده ها و بزرگان از این بابت نگرانی های شدیدی در این رابطه داشته باشند. حتی در بعض ساحات مردم محل خود اقدام به بستن و مسدود کردن چنین سالون ها نموده اند. از توسط همی کارمندای شهری مسئول زون امنیتی یک گیم زون بسته شده، 2 گیم زون بسته شده و 3 گیم زون. این را ما بالفعل بسته کردیم به خاطر که در اینجا همی جوانا، اطفال وطن، بچه های خرد بسیار جای درست و مناسب نیست. در اونجا که یا از مکتب میمانن یا مکتب نمیرن میان در گیم زون اون اونجا مصروف میشن، برای گیم مصروف میشن. بعد از گیم دیگه گپا پیدا میشه اونجا، گپایی که چیزای اخلاقی می باشه یا رخ میته و در هیچ وقت در هیچ حالت در هیچ وقت زمان این گیم زون در طور شرایط ضرورت نیست. نوجوانان در سنین حساس و سرنوشت سازی قرار دارند که هر اندیشه‌ای در این سن و سال باعث عادت و شیوه زندگی ایشان گردیده و حتی آخرت و سرنوشت ابدی ایشان را رقم میزند. در کمی کوچکای منطقه که هستیم، بچه های نوجوان ها که هنوزه عقلشان نمیرسن در این جای ها میرن دیگه ازشون سوء استفاده میشه. بسیار گپ خراب است ولی بعضی هایشون پول نمیگیرن، سوء استفاده نمیشن، دوزی تا دست به دوزی میزنن که بخاطر پول از اون پیدا شود گیم بزنن دیگه. از ما خواستم است که یا بند شوند. باز د گیم زون په ارتباط تاسو ته وایم چې دغه لکان د اول د گیم زون دا نقص دی چې دوی د مکتب نه تښتي ځي، دوی په گیم زون کې ناستي او فامیل ته خبر نه او پیسې یا هغه مصرف چې دوی ته ورکوي چې ته بچی یو جوس وخوره یو شی وخوره هغه راځي په د گیم زون کې. اول خو دا یو تاوان دی دوی ته او بل د درس نه پې پاتې کیږي. ټوله توجه همدغه ته شوې ده. د دې په ځای باندې که یو مدرسه یا کورسی یا یو پارکی چې دوی ته زمینه مساعد وي چې دوی لاړ شي هلته یو مصروف وي، یعنی د گیم زون نه په دغه وخت ولګوي، هم د دوی په نفع دی هم د جامعې په نفع دی هم ټولو ته ښه دی. او گیم زون نه ټول شکایت لري، حتی همسایگان موږ ته راځي بیچارهګان وایي چې د ما زوی زه راځم وایم چې دا مکتب کې دی، بیا چې زه پوښتنه کوم یا رفیق یو څوک وایي چې هغه گیم زون کې ناست دی. طبق آمارها در کشورهای اروپایی و غربی بارها اتفاق افتاده که نوجوانان و جوانان با انگیزه گرفتن از گیم ها یا بازی های الکترونیکی خشن و کشتاری که در آن وجود دارد بارها به قتل مردم عام و کشتن افراد بیگناه در اجتماعات گوناگون پرداختند و یا هم در آینده نزدیک خود این جوانان به مجرمین بزرگ و تروریست های بین المللی تبدیل گردیدند. مراقبت و مواظبت از اندیشه، تفکر و محیط رشد نوجوانان و جوانان یکی از مسئولیت های مهم بزرگان جامعه، مسئولین حکومتی
و رهبران می باشد. گیمزونو په باره کې دغه کار خو شرعاً هم ناروا ده، ځکه خارجي شبکې هغه شبکې چې هغه د یهودو وي، د عیسایانو وي، د نصاراو وي، د دوی هغوی هم کوشش کوي چې د مسلمان بچی او بیا بالخصوص د افغان بچی هغه په داسې له لعب باندې اخته کړي چې هغه نه دیني تعلیم هم پاتې وي او عصري تعلیم هم پاتې وي. یعنی دا د دوی یو ضربه ده چې د افغان دغه نوي نسل ته ورکوي. نو د دینی لحاظ باندې هم دغه ګیمزونونه صحیح نه دي، روا نه دي. نو د ګیمزونونو والا نه د موږ دغه هیله ده، دا تقاضا مو ده چې هغوی دغه پیسې، دغه سرمایه کاري چې په دې باندې لګولي وي، 1 لک وي، 2 لک وي، 10 لک وي، په دغه پیسو باندې دې په دکان کې نور شیان واچوي، سبزیکاري دې شروع کړي، عمده فروشي دې شروع کړي، نور کارونه دې شروع چې هغه حلاله روزي وي، حلاله روزي به وګټي، نو د ده اهل به هم جوړ راځي. او بل تاوان خو ډېر زیات ده، د دې دومره تاوان ده. دلته موږ ته وکیل صاحبان هم راځي، د جوماتو ملا امامان صاحبان هم راځي، همداسې سپینګیري مترفزین هم راځي، علماء کرام راځي. هغوی موږ ته دغه خبره کوي، وایي د موږ دغه وړ نسل، د وړکی نسل دا ټول د دغه ګیمزونونو په توسط باندې خرابه سو. دا ځکه وایي له کوره ځي د مکتب په بانه باندې، د کوره ځي د یو ښه کار په بانه باندې، هغوی بیا هلته په ګیمزون باندې اخته وي، هغوی خپل ګیمونه کوي. نو یو خو هغه وخت ضایع سه، وخت خو ډېر قدر لري، د دې ماشومانو وخت ضایع سه. بل له مکتب نه خلاص وو، بل له هغه دیني تعلیم نه خلاص وو، بل هغه مور او پلار چې د کوم کار لپاره لیږي د هغه کار نه هم دوی خلاص وو، هغه کار هم نه کوي. او په دې کې نارواکاري هم کېږي. یعنې داسې د موږ کشفي معلومات چې څومره دي، کنټرول والا ملګري هلته تللي دي، معلومات هم کړی ده. د ګیمزونو ته هغه کسان هم ورځي چې هلته بدکاري کېږي، هلته فحاشي کېږي، بې حیایي کارونه هلته پکې کېږي، هلته ټابلیکا ګولۍ خرڅېږي هم او خوړل کېږي هم. نو په دې وجه باندې یوازې په 5مه امنیتي حوزه کې نه، بلکې په تمام افغانستان کې، بالخصوص په کابل کې او په تمام افغانستان کې دغه شیان بند سي. هغوی څوک چې د دغو دوکانونو مالکان وي، د دې ګیمزونو مالکان وي، هغوی د دا توصیه وکول سي چې تاسې د دغو په ځای باندې دغه پیسې په نورو ښو کارو کې مصرف کړئ. طبقی که دیده شده اکثرا چنین سالن‌های گیم در شهر کابل نیز اکثرا در منزل‌های تحتانی و یا تحکوی‌های تعمیرها جا گرفته و طوری که به نظر می رسد محل مناسب برای حضور نوجوانان نمی باشد. اگرچه که مسئولین دولتی تاکنون کوشیدند که از حضور این چنین سالن‌ها و مکان‌ها جلوگیری نمایند، ولی با آن هم تعداد به فعالیت‌های خویش ادامه می دهند. در گیمزونا دوره جمهوریت بگویم دیگه، از طفلا و از کسانی که سنشان خرد بود بسیار استفاده می شد. به خاطر اینکه پول پیششان نمی بود، باز چیزای دیگه برشان پیشنهاد می شد. و خاطر از این دارم که مثلا کسایی که گیمزون می رفتن در ارتباط به این که مثلا او طرف از او سایکوی طرف از او در این امی رابطه باز اینا جنگ میکردن و دست به یخن میشدن. د ګیمزونه خلک ډېر شکایت لري ځکه چې دوی اولادونه د درس، د تعلیم، د ورزش او د نورو کارونو څخه وباسي. دوی دلته وخت ضایع کېږي، پیسې مصرفېږي او دلته دوی وختونه ضایع کېږي. د مور او پلار د ورونو مسؤلیت دغه دی چې دوی د خپل اولادونو پسې وګرځي چې دوی بې لارې ځایو ته لاړ نه شي، ګیمزونو ته لاړ نه شي، ځکه دوی دلته د لارې وځي، دلته هر رقم خلک وي، دوی دلته هر رقم کارونه کوي، دوی د لارې وځي، وخت یې ضایع کېږي، مکتب نه تښتي، مدرسې څخه تښتي، دوی دلته راځي، دلته خپل وخت ضایع کوي. دولت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دوی د ګیمزونو مخه ونیسي، د ګیمزونونه بند کړي او خلک پرې نږدي چې دو ته ورشي، په دو باندې بندیز ولګوي. چه زیبا خواهد بود که این هموطنان ما به جای سرمایه گذاری روی سالن‌های گیم، سرمایه گذاری خویش را روی کسب کار مشروع و بهتری نمایند تا هم به جامعه مفید باشد و هم شخص خود ایشان عاید حلال و مشروع داشته باشند.